امام ابو اللیث فقیر رحمت الله علیه فرمایي چې څلور کارونه داسې دي چې کوم سړی دا غواړي چې مال د قبر د عذاب نه نجات ملاو شي نو هغه د څلور کارونه کوي. یو دا چې مزونو پابندي دي کوي. قرآن پاک کې چې کم پیغمبر خپل قوم ته نصیحت کړی دی یا کم یو داسې کس راغلی نیک بنده هغه خپل قوم ته نصیحت کړی دی که اولنی حکم یې کړی دی چې شرک مه کوه. دویم نمبر اقیم الصلاة مونځ قایموه. مونځ پابندي کوئ. د مونځ پابندي کوئ. زمونږ د خلقو شان د مونځ نه چې څه ټیم وکړو بلکې پابندۍ سره د مونځ طریقې سره مونځ کول دا یو دویم شی دی چې دې سره د عذاب د قبر نه بچ کېږي. دویم نمبر صدقه. صدقه چې کوم دی صدقه خیرات خپل مال نه دا د الله په لارې کې ورکول دې سره سړی د قبر د عذاب نه بچ کېږي. دریم نمبر د قرآن پاک تلاوت. چا چې قرآن پاک سره تعلق نو قرآن پاک داسې ملګری دی بابا زدار بیان کوي ما چې دا چاله پرېږدي نه د دنیا کوم تا سره ملګری دی آخرت کوم ملګری دی قبر کوم ملګری دی د قبر عذاب کې به تا نه مبتلا کېږي چې تا قرآن پاک سره تعلق وي. لہذا نن موږ څخه هر کار لپاره ټیم شته. مونږ ماسپښین نه واخله ماښام پورې چې کوم دی ګراونډ کې ناست لبې کو یا دکاندارۍ لپاره موږ څخه ټیم شته. مونږ له هر کار لپاره ټیم شته لیکن موږ څخه تلاوت لپاره ټیم نشته. هغه ټیم موږ موبایلو کې تېرو. نو خپل په ټیم کې یو ټیم مقرر کړئ د قرآن پاک سره خپل تعلق ساتئ او قرآن پاک تلاوت کوئ. او څلورم نمبر تسبیحات یا الله تبارک و تعالی ذکر. چې کوم سړی دا څلور کارونه کوي الله تبارک و تعالی د عذاب قبر نه نجات ورکوي. اولنې د مونځ پابندي. دویم نمبر صدقه. دریم نمبر د قرآن پاک تلاوت. او څلورم نمبر کثرت سره تسبیحات ویل. او چې کوم سړی څلور کارونه پرېږدي هغه ته الله تبارک و تعالی د قبر عذاب نه ورکوي. او دروغ ویل پرېږدي. نن زمونږ عام خلق دوکا فراډ دوکا کاروبار کوي او یو بس چې کینی دروغ تاسو ټیکسوک به اکثر دا کړي دا ډرایوران به راښوړی که روان یې زه بټکام کوم ټلیفون جو دراشي دغه شان دا کاروباري کس دی هغه به دا دروغ وي غوښې والا دروغ وي سبزۍ والا دروغ وي فراډ دوکا. نو دروغ پرېښودل دا ډېر ګران کار دی. کوم سړي چې دا پرېښودلو نو الله تبارک و تعالی به د قبر د عذاب نه بچ کړي. خیانت نه کول. تاسو که چې امانت کېښودو امانت صرف دا نه پیسې به ږدي هر شی چې امانت خبره امانت کېښوده مشوره امانت کېښوده چې دا به چاته وایي نه دا زمونږ د جرګې خبره ده بار به نه رسوئ. نو دا ټول امانت کې چې کوم خیانت نه کول د کم سړی امانت کې خیانت نه کوي الله تبارک و تعالی به د قبر د عذاب نه بچ کوي. چغلخوري پرېښودل او د پیشابو د قطرونو ځان بچ کول دا څلور ګناهونه چې مونږ پرېږدو دروغ نه ویو دې سره خیانت نه کوو. او دریم نمبر مونږ چغلخوري پرېږدو او څلورم نمبر مونږ د پیشابو د قطرونو نه ځان بچ کو. انشاءالله الله تبارک و تعالی به مونږ له د قبر د عذاب نه نجات راکړي. که نه مونږ دغه شان د دې کې خدای کېږو دغه شان د نه پاتې کېږو. ډېر بزرګان مونږ داسې کتلي دي او چې هغو ته الله تبارک و تعالی قبر عذاب منکشف کړي وښیي ورته. او ډېرو قبرونو زما داسې ملګري شته چې هغو ته الله تبارک و تعالی ښولي دي چې فلاني قبر کې دې ټیم کې سړی په عذاب کې مبتلا دی بیا والا مونږ تسبیحات کړي دي سورې یاسین ختم والا کړی دی چې الله دا سړی د قبر د عذاب نه بچ کړي. داسې پکې کېږي یا په هغه مندنه قبر کې لړمانان اړم دي او خماران پې اړم دي. نو هغې نه بچ کېدو لپاره که تاسو که نن ټیم دی دا سترګې چې پرش دی بیا ټیم نشته دی. لہذا ځان له سوچ او غور پکار دی چې موږ کومې غار ته روان یو صرف دنیا کې اخته یو. نو الله تبارک و تعالی وی یا ایها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم بالله الغرور. یا الله وعده رښتونې ده تاسو له د دنیا ژوند دوکې کې وانه چي. او دویم نمبر د الله په نوم باندې تاسو دوکې او بعد په دوکې کې وانه چي. الله تعالی غفور رحیم دی. بس خپل اسه چې کوی حرام خورا سود خورا رشوت خورا ډاکې لګوه غلا کوه غلاګورو د قاتلو سرپرستي کوه بس الله تعالی غفور رحیم دی. داسې نه بلکې الله تبارک و تعالی به الله غفور رحیمي چې مونځ ما وکړو ما نه کمې به شوش الله تعالی به معاف کړي. روژه مې ونیوله ما نه کمې به شوش الله تعالی به معاف کړي. د مور او پلار خدمت مې د وس مطابق کړ دی بیا ما نه کمې به شوش الله تعالی به معاف کړي. لہذا خپل د اعمالو اصلاح پکار ده. ځان نه لوغړ ټیم کېنئ سوچ کوئ دې قبرونو ته پورې ځئ خپل قبرستان دی هغې ته ځه کښېنه دا مې د مور قبر دی دا مې د پلار قبر دی دا مې د نیکه قبر دی. مشرانو ماته معلوم نه چې هغه به کوم ځای کې وي دا لاړل زه دو پسې روان یم. آیا ما څخه شی شته که نشته دی؟ دنیا خو ما ځانه ډېره وکړه ما ځانه جمې له ښه کپړې ګرمې جوړې کړې ښه کوټ مې واغوسته ښه بنیان مې واغوسته ښه جرابې ځانه مې ځان برابر کړی دی لرګو انتظام مې کړی دی اوړي لپاره مې ځان له انتظام کړی دی شمسې مې راوړې ده پنکې مې ځان ته لګولي دي هر څه مې کړي دي ځانه مې قالینونه لګولي ځانه مې قالبونه لګولي هر څه مې کړ جفس مې لګولي
او ځان مې ښه بسترې اغوستې په ژمي کې زما کور ګرم دی په اوړي کې زما کور یخ دی لیکن هغه کور لپاره هم سوچ وکړه چې هغې ته ته روان یې دلته کې تا لغونې عمر تېر که پته هم نه لګي دا مشران مړ دي که ناست اتیاو کالو تپوس ته ونوکړه منټ شانته ژوند تېر شه پته هم نه لګېده نو هغه ژوند دغه شانته لاړو اوس هلته کې ومه چې موږ من دغه شانته تېر شي چې موږ ته پته هم نه لګي کنې عذاب نه مو بچ شو هغې لپاره نن مو فکر دی د ټولو ګوره روزانه د څومره د مسلسل جنازې دي مسلسل خلک چې کوم دی هغه روان دی مونږ به یو ورځ دا مونږ نه دې کې ناست یو آینده کال مونږ یو نه یو آینده هفته مونږ یو نه یو دا پته لګي نه لهذا الله سره صلح کول آینده ژوند چې کوم دی هغه عزم کول چې زه به د الله تبارک وتعالی د احکاماتو مطابق تېروم الله دې مونږ ټول له عمل کولو توفیق راکړي او الله دې مونږ ټول د عذاب قبر نه په حفاظت کې وساتي او نن پکې داسې فتنې هم راوتې یو عذاب قبر نه مني نو که سړی پیغمبر مني دا خبره به هم مني او که پیغمبر نه مني دا خبره بیا هم نه مني قبر عذاب هغه ویلي دي قرآن پاک د هغې نه ډک دی لهذا قبر کې عذاب شته ډېر خلک داسې وي او دا خو بس اډوکې شوی دی ته عذاب څنګه میلاویږي په چې که الله تعالی اړي بیا به درته پته ولګي چې عذاب څنګه میلاویږي قرآن اولوله بیا به درته پته ولګي چې عذاب څنګه میلاویږي الله تبارک وتعالی دې موږ د عمل کولو توفیق راکړي او دا څومره په دې هفته کې مخکنۍ هفته کې هم ډېر مړه شو په دې هفته کې هم ډېر د هارون مولوي صاحب ټبر وفات شوې ده او دا پرون امین محمد خان مور وفات شوه دا شیخ ماما وفات شوی دی موږ سره بر شینګړی کې زموږ استاد و د هغه پلار ړمبی وفات شوی بل موږ سره قاري صاحب ته د سیري کې د هغه مور وفات شوې ده ما سره طالب علم و د ککړشنګ کې د هغه پلار وفات شوی ډېر مړي دې هفتو کې شي د دوو کې ټولو لپاره به دعاګانې وکړو الله ټول د قبر د عذاب نه بچ کړي الله د ټولو قبرونه ګلې ګلزار کړي څومره چې پسماندګان دي الله دې صبر جمیل نصیب کړي او الله دې موږ دې ته د عبرت حاصلولو توفیق راکړي چې موږ دا سوچ وکړو چې زما جنازه را سبا به زما جنازه شتېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین